که ته 5 وخته مونځ په خپل وخت باندې کوي او د جمع تکبیر الله پابندي کوي، ورسره تهجد، اشراق، چاشت، توابین، تسبیحات کوي، خو د حق ملګرتیا نشي کولی، په هیر د نشي چې دغه منځونه به ستا په کار را نشي، دغه نیک اعمال به ستا په کار را نشي، ځکه چې په تا کې دومره ایمان نشته دی. ایمان دې ته وایي، نیک اعمال دې ته وایي چې ته به تل د حق ملګرتیا کوي، ځکه دا د الله امر دی. څنګه چې د خدای پاک امر دی چې مونځ وکړه، روژه ونیسه، زکات، حج او نیک اعمال وکړه، همدغسې د خدای امر دی چې د ظالم ګریوان ته لاس واچوه. که ته تسبیحات کوي، ذکرونه کوي، نوافل کوي، د قرآن تلاوت کوي او ټول نیک اعمال په خپل وخت باندې کوي او ډیر زیات هم ورسره کوي، خو کله چې په مظلوم باندې ظلم کیږي، ته د ظالم ګریوان ته لاس نشي اچولی، د مظلوم ملاتړ نشي کولی، پوه شه چې په تا کې ایمان نشته. ته منځونه کوې، ته نیک اعمال کوې، خو څه د څه مطلب دپاره کوې، څه مطلب ده دی؟ ته وایې چې زه جنت ته لاړ شم او په جنت کې لوړې درجې، 5 وخته مونځ، تسبیحات، قرآن تلاوت، ذکرونه او غواړي په جنت کې لوړې درجې، جنت الفردوس غواړي. جنت الفردوس په منځونو باندې نه دی، په ذکرونو باندې نه دی، هغې دپاره وینه تویول غواړي، هغې دپاره د حق د ظالم په سترګو کې سترګې اچول غواړي، هغې دپاره مظلوم شاته او د مظلوم مخ ته ودرېدل غواړي. نو په هیر مو نشي چې سره د نیک اعمالو، سره د علم، سره د قرآت، سره د حفظ، سره د تبلیغه، سره د ټولو نیک اعمالو باید موږ او تاسې ظالم د ګریوان نه ونیسو. که دومره ایمان راکې نه وي، د مظلوم ملاتړ خو وکړو، پټ خو یې وکړو که نه، او که نه موږ په دې باندې ځانونو ته دوکه ورکوو چې زه خو نیک اعمال کوم، ظالم پوه شه او مظلوم پوه شه، نو دغه اعمال به ستاسې په کار را نشي. د خپلو علماو نه پوښتنه وکئ، هغه علما چې هغه په حق باندې ولاړ دي او حق خبره کوي، او که نه ستاسو په شانتې وي، نو څنګه چې مولا وي دغسې مقتدیان وي.